د مزار شریف او مشهد ترمنځ په دې سختو شرایطو کې داسې تازه اعلان وشو چې هیڅ چا یې تمه نه درلوده. په داسې حال کې چې پر هوایي سفرونو محدودیتونه لا هم شته، د ایران د ساحه هوایي شرکت الوتکې په مزار شریف کې راکوزې شوې او د ټیکټونو قیمتونه یې په بې ساري ډول نیمایي کړل. آیا دا د هیواد د هوایي سکتور نوی پرمختګ دی؟ د ایران او افغانستان ترمنځ دا نوي اقدامات څه معنا لري؟ تر پای را سره پاتې شي. د ایران د ساحه معتبر هوایي شرکت د مشهد او مزار شریف ښارونو ترمنځ په رسمي ډول مستقیمې الوتنې پیل کړې. د یاد شرکت مسؤل علي حیدري رسنیو ته تایید کړه چې په لومړنۍ الوتنه کې 115 مسافر له مزار شریف څخه مشهد ته په بریالیتوب ولېږدول شول. مګر د مسافرو لپاره تر ټولو لوی او خوشاله کوونکی خبر دا دی چې د ټیکټونو په قیمت کې 50% تخفیف راغلی او بیې تر پخوا نیمایي شوي دي. د مولانا جلال الدین محمد بلخي نړیوال هوایي ډګر مرستیال د دغو الوتنو پرانیستل د دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د مسافرو د تګ راتګ او په ځانګړي ډول د سوداګرۍ د ودې لپاره یو تاریخي او مهم ګام وباله. نوموړي له دغه فرصته په ګټې اخیستنې په نورو نړیوالو هوایي شرکتونو هم غږ وکړ چې د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته خپلې الوتنې بیرته پیل او پراخې کړي. همدارنګه په بلخ کې د سیاحتي شرکتونو د اتحادیې مشر حامد صمیم وویل چې دا مستقیمې الوتنې به د دواړو لورو ترمنځ ټولنیزې او سوداګریزې اړیکې نوې کچې ته ورسوي. ځکه مشهد د ایران یو له مهمو اقتصادي او مذهبي مرکزونو څخه دی چې هر کال زرګونه افغانان د کار او سیاحت لپاره ورته سفر کوي. خو کیسه یوازې په مزار شریف کې نه ختمیږي. داسې ښکاري چې د ایران او افغانستان ترمنځ هوایي دهلیزونه په بې ساري ډول د پراخېدو په حال کې دي. یوازې یوه ورځ وړاندې د ایران د معراج په نوم د یو بل هوایي شرکت الوتکه هم د لومړي ځل لپاره د کندهار په نړیوال هوایي ډګر کې راکوزه شوه چې دا په خپله په افغانستان کې د نړیوالو الوتنو لپاره د خوندي فضا د رامنځته کېدو څرګندونه کوي. د هیواد په کچه د هوایي اسانتیاو دغه ډیریدل د سوداګرو او عامو مسافرو ستونزې په خورا لوړه کچه راکمولی شي. ستاسو په نظر د دغو نوو نړیوالو الوتنو پیلېدل به د افغانستان پر اقتصاد او د سوداګرۍ پر پرمختګ څه ډول اغیز وښیي؟ خپل نظر په کمنټ کې ولیکئ. که غواړئ تل له داسې تازه او مهمو خبرونو خبر شئ، زموږ پاڼه فالو او چینل سبسکرایب کړئ.